قرآن کریم داغی باغ ذکر کرے. باغو اللہ جل جلالہ فرمائی اے دا آقا امتیانو انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیسرمنہا مصبحین. اللہ جل جلالہ پدی کی دیو چاد کور ذکر کرے، پدی کی اللہ دیو پلار او داغی دری زامنو ذکر کرے. عزیزانو مسئلہ داد ود صنعا د خار نبار 100 کلومیٹر کیو بازار یو کلیو پاغی کیو باغ. د اغی باغ مالک دیر سخی انسان پلار د باغ مالک کله بای چې فصل پوخ شو اعلان به کولو چې اے خلقا بل کتابون لیکلی نغاره به والا مخکې بدا عام طور سے خلق به را جمع کول نو په نغاره به را جمع کول، نغاره به وکړنګې دا به خلق راتل. اوس خو د موبایل دور دی، بس دې کې ورکی د پښنه پشم خان جوړ کی. زه والله دې موبایلونو دونه یریګم خدا زما دا چې کوم ملګری دي دا امتیاز خان دی یا محمد ابراهیم شکیل خان دی یا دا نور مرګری دا چې زمونږ دا اوازونه خلقو ته رسي. دوی د دنیا شوقین نه دي الحمدلله. دوی دا محبوب په مینا راضی او الله دې ورته جوړې د خیر نه ډکي. نو دوی په دې شیزونو کې دا نور شیزونه راضی نه اکثر خلقو بیانونو کې چې ما ته مرګری وای نو دا خلق مشورتیا نه کوي. الله دې زما دې مرګرو ته رزق حلال نصیب کې سره زموږ تاسو ټولو ورونو. نن د موبایل دور دی، خلق زر خبري. هغه وخت کې به خلق به جرګه به کېدلې او ځکه کې نو نغاره به وهلا خلق به خبر شو راتلل با خلق به راتلل. نو دی کسب چې کله باغ پوخ شنو کلی کې بیا نغاره والا ټول فقیران بغوت په आवाज چې کله با نغاره وهلې شي زمنګ بچیان وګیدی تګیدی کلبا نغارا आवाज راځي. اے عزیزانو اغه سړی پلار وفات شو، بچی خپلو کې درې واړه مشوره کوي چې زمون پلار دماغ کار نه کولو صحیح صدستا شواس د شواس د شوا چې فقیران پکې را دن نشي به مال خلاص. دسی مرګره مشاور کوي ښا ګوره هغه مرګره مشاور کا چې تا ته وي په دمتوبه م لگاو به د بي دي مات خدای دې موږ او تاسو دمتوب نه وسات په جواری په شرابي م لگاو په ګنده سيزونه م لگاو یاره وروره خدي کړي چې پلان کې جمعات کې دی ورک خدي کړي چې پلان کې مدرسه کې دی ورک. ما ته اکثر مرګري ګوره دا خبره کوي مولوی صاحب دا شل خیر خلق توای خو خپل چانده ما چوا بیا به خلق وجه دا مالدار دی نو مال شکر الحمدلله چې خلق وجه مالدار دی دا خدای الله احسان دی. خدای ته کم لاس خوخته برک لاندې جواب را کم لاس خوخته برک لاندې لاس نه دی خوخ ورکړی لاس خوخ دی. الله دې موږ او تاسو ورکړی والا جوړ کی او ما چې کم زم پیسې ورکړي الحمدلله په لکونو چاندې را جمع شي. زما په غدري زره زمانه پسپاتال کې ملګي گاڑی براته ټیر وشلې پاغي به ولګي د گاڑی بس بل شي خراب شي پاغي به ولګي. شکر نو باسي چې یو زیت لار شي بیان مو کې او لسل پم چانده کې واچي دواړه کار دې شو. خدای دې دا قول کنم قبلې کې دې ان شاء الله دې عمل د وجنه صدقې دې قبول. نو زمام داسې مرګري خوخه چې ماته و چې مولوی سے ورکوا دا مې نه دي خو چې ماته مو ورکوا. الله دې زمونږ مال اولاد قبول کړي. دنیا د بل ذات هغه پیدا کړو هغه لا پاتې ده نن دې که سبا دې مونږ ته رواني. الله دې مونږ او تاسو ټول ناراضي شي. نو درې واړو زامنو خپل کې فیصله وکړه چې دا شل به وکړو چې وروره باغ په خېدو والا دی پلار خو مړ شو داسې کار کو چې باغ پسې زمون پلار باندې نغاره والا دې ځل چې باغ ته زو نه به نغاره و نه به ګوانډین خبرو او غلی به
اوزو سپلې بلاس کې نس چې کشار ونه کې چې خلک حیوان وي دا به ما د ځان نه خبره وکړه حدیثو کې نشته سپلې وستل دا مې د ځان نه وویل معنا دا چې خاموش لاړ شو څوک زمونږ په حرکت باندې پوه نشي پلار خو مړ شو باغ زامنو ته پاتې شو زامنو فیصله دا وکړه چې باغ پوخ دی میوې تا کتلی او اره ورو چې بس مطمئن وو بچ په تیاره کې لاړ شو باغ برا جمع کو نو که سبا فقیران دی باغ ته پس امید راځي نو پته پوره چې باغ شو کوله دی میوې ختم دي ټول بخپل کور ته راو کې دې شی یو به یو مشوره ورکړي بل مشوره ورکړي انسان دی خامخا ار یو مرګري با او کې دې شي چې یو ورور پکې دا خبره کړي چې لکه دا د پلار د خیرات په نه خرابو ځکه دې الفاظ د قران کریم نه معلومیږي یتلاومون فاقبل بعضهم على بعض یتلاومون د دې نه دا پته ولګي چې یو بل سره مخامخ شونه هغه یو ورته چې ما درته نه ویلې دا کار نه کوي درې والرونا پدی متفق شو چې سار به باغ تزو تیار کی بزو باغ برا شو کو چاته بحل نوایو نبا نغاری ټنګو نبکلی کی اعلان کو تدی خپل دوستان مخبرو زب خپل دوستان نخبرو عزیزانو سار وخت دے قرآن کریم دا واقعہ ذکر کرے سنویما رب د کائنات فرمائی انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون سباب زو اللہ وی ولا يستثنون انشاء اللہ اونویلا سباب زو ولا يستثنون انشاء اللہ اونویلا ګورې دې کې بل مسله مراوده سار چې راځي کارتا سباب زو سبوایو انشاء اللہ سبب جامع محمدیہ زنگلی نیر مدرسی لبا منزل زو انشاء اللہ سبب انشاء اللہ کراچی تروانی بو انشاءاللہ سبابا ثوابی تزو انشاءاللہ سبابا زمنگا 10 بجی پلیٹ ہے دوبئی تبزو انشاءاللہ سبا زمنگ 9 بجی پلیٹ ہے عمرے تبزو انشاءاللہ وای خان اللہ سوئی ولا یستثنون تو پدی بانی اللہ له غصه ورل انشاءاللہ نہ اللہ دې زمونږ استاد مال اولاد قبول کړي رب وی او ګوري چې ما ازمیخ کړو امتحان می کړو په خاوندانو د باغ باندې چې دوی المنګ قسمونه وکړل یو بل سرا چې زوب خو سار وخت بزو الله وی ولا یستثنون الفاظ اونول ان شاء الله دای اونول سار وخت دی ار یو ورور مخ کی زور لګئی قرآن کریم موئی دوی درے والا یا سلور یا سورون دوی مشترک لال باخترہ او رسید یو تگوری بلبل تگوری قالوا انا لضالون واللہ من خو لارا خطا کرا منگ خطا شوی ہوں دا لارا زمن دا باغ ندا زم باغ ندے یو بلتوی انا لضالون من خطا شبیو دا خو ندے بل ورتوی نا بل نحن محرومون دا خو من اللہ محروم برود دے نعمت رانا واغستو باغداد دا د پلان کی کاکا پٹے دا د پلان کی کاکا پٹے دے دام برابر ولار دے دا پٹیم برابر ولار دے اے رونو دا سمنگا باغ دے چی پڑ مخی پروت دے ٹول باغ ارسری بلیشوی پرات دی یو بلتے دا سکتا یو بلتے دا سکتا فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون یو بلتے مخون راوالا والستاد لاسا بخص شو ختم شو فیصلی اللہ کی کن فیکون ذاتے
دیکھیں دو خبرو ته اشاره درې خبرو ته اشاره شو. یو خبره دا ده چې د پلار قدم مضبوطول پکاري. پلار می 10 روپۍ صدقه کولا دیو ته پکار داو چې خپلو کې فیصله کړی چې نن دا باغ مطلقاً سلور حصے کو هغه نوی نو سلور حصے پلار حساب قبل اباسو مخکې خو د مال استلا اوس به ان شاء الله د پلار هغه تاریخ ژوندی کو قدم با قدم دو لږ به وړاندې ځو مخکې یا پلار صدقه ایسته اوس به هر یو د خپل مال نه ډبل واسو نو نیتونه خراب شو. د پلار په پیسې څه وکړو رد وکړو عمل په اونکو چې تاسو نه چل دی نه 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 تاسو نه کو پلار زمون خراب دی نو مېس چې تاسو تمام علم قولا تسبحون او صبر ورته وي درمیانه ورته وي تاسو تمام نو ویلي چې د پلار دا میراث چې موږ ته کم پاتې دی پدې کې به د پلار په قدم زو دا په باقاعده تقسیمو دا به الله په لار ورکو کوم چې زموږ د طریقې کارو چې کم مال پاتې کېدل هغه به خپلو کې تقسیمو. نو دینه بل خبردار او تعالی چې وی د پلار وصیت پرې خودو دوی د پلار قدم پرې خودو صحیح پرې خودو. اوس دې خبر نه راځي خپل سوچ وکړئ. ما درخواست دادې چې دې الکانو کې مقصد د خبره می دا شو دی الکانو د پلار په قدم باندې قدم اوس جواب راکې دی الکانو دی زامنو د پلار په قدم باندې قدم نو ګوري سمره سره اوته اوس ګوري چې کله د پلار خبره هیر کړه د پلار نصیحت او وصیت یې ورکو نو چې راغلل رسیدلې باغ څه شي رسیدلې میوه پخه شوې میوه بالکل راشو کول ته رسیدلې میوه اے عزیزانو کلا چرال البیت خپل لار خطا دا بیا یو بل توي منګه گمراهان شوی و معنا د بیلاریو ان لضالون دلتا د ضالون مالا علما کوي چې دوی وای منګه بیلاری شو لار رانه خطا بل ورته وی نه 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 بل نحن محرومون منګه محروم شو باغ لاړو ولي لاړو قال اوسطهم الم قل لكم لولا تسبحون اغه اوسط ورتوي درمیانه ورتوي تاسو تمانه ویلي د پلار قدمم پر خودلو د پلار وصیتم پر خودلو د پلار لارم پر خودلا تاسو ته اوس خلکو چې زما پلار صفت لګي یا به قران پوسیتلو یا بنتلو تاسو یې کنه وای مخکینی مشرانو پته نه لګیدلا وعزیزانو دا د قران فیصله وا ستا زمیدار بچ کله غوبل وکو رشب پرتوا سرغنم بپراتو چار چاپیل بد کلمه شومان ولاړو واړه واړه ماشومان یو تا ور کوا لپبل تا ور کوا لپبل تا ور کوا به ور باندې زمیدار ماما شروع شو لسدړې په یو خوا اچول او بل خوا اچول شل نو لس به یو خوا اچول شلمه بای بل خوا اچولا اے په پټی کې به خلکو سوړلو عشر به وړلو سبه وړلو عشر به وړلو اغه نه پویدل موږ د تریشل خلی ته بوجي نیولې داسې چې دانه پزمکه پرې نوز چې مرغۍ ولو او سبه زر زر کوړه اورسوا ما ته چاولو تاسو څومره غنم جمع کیږي تاسو خو دغه علاقه دا زمیدار ته ډیر زیاتی څومره غنم جمع کیږي ما ویل رسکالیس ونیم من غنم راغلی هغه وخاندلو تاسو مالیا نو مال غنم کیو خلق لکه مولا خو نه کی مدرسه په غنم وسک دا خو روټي نه خوري مو خو پرشتي داخلو د ټولو طالبانو پارم کې مونږ لیکو چې مونږ ته پرشته د اسمان نه راځي چې نه روټي خوري نه اوبس کی نه چیس کی نه بجلی والے مو د طالبان داخلو نو مال غورم د ضرورت نه لري غنم سوسږي چې راوړي دواګانې درته منګو چې خدای غنم خو کې او پسل زه والله بل زرت لما د ګورګوري طرف ته غنم دغه اوبوته ضرورت مر خدای د رحمت باران کې او ګورګوري کې غنم ته دواګانې کړ بیا موږ عشر نه ورکو
من پویګو اچ چا عشر ورکولو هغه نه پویدل ګوري دا خبره ته اوس ګور دا کوم چې دا ست تاسو ګوري دا منبر نه आवाज چې دې لپاره اورسي دنیا خبره شي مخکینو خلق او عمل زمنګ نه خو کردار منګ نه خو اعمال منګ نه خو اقوال منګ نه خو دې پلار بچو ته ویلو چې سبا کوي زما د دې باغ نه به اماغ رنگي صدقه جاری ساتي زامنو سوال نه منګه به یوځه ورکو باغ ته سګل راغواړو منګه به یوځه ورکو دا یوځه ټکه به ماو دا به د زامنو خیرو کې دي شي چې به منګه یوځه ورکو دې باغ کې نه ورکو نو چراله باغ ته باغ سوځیدل او ختمو دوی اوس ګوري ها غرض می داده چې کلم در نه داسې خطا او شو الله لار نه بندي دا په اوس بل مسله راوزم دا بل مسله ځان سره وصیت ساتي الله جل جلاله جدي باغ نه دوی را رخصت کړل خو یو بل ملامت کول استاد الله صاحب بل استاد الله صاحب بل استاد الله صاحب یره بس داسې چل دی چې بس مونږ په خپل خبره باندې او رسیدو چې مونږ نه خطا وشو د پلار قدم باندې قدم کې نه خودو بس د الله ناراضي چې معافي وغواړو قالوا سبحانك انا كنا طول وای چې کوم طالبان دي انا كنا طاغين اے د الله تسبیح اوله الله ته وی خدای مونږ معافي غواړو منګه بغاوت کړو سرکشي مو کړو د پلار قدم مو پرې خودو په نوې قدم باندې لاړو دغه مو حال شو چې د باغ نه خلاص شو رب مونږ پیمانه یو او خدای مونږه معاف کا الله پاک غیرتی رب دی دا ما چې کوم واقعا بیان کړه د دې روایت چا کړی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا واقعا بیان کړي روس دا کومه حصہ چې اوس بیانوم د امام بغوی په حواله باندې دا عبد الله ابن مسعود راغستی چې د الکانو سره به سو شو غرض می دا دی